کرکټ شو، فوټبال شو، ټینس شو، چې کله دې کې دنیوي نقصان نه وي، مثلا اخروي نقصان پکې نه وي د دین، د ده نه په دغه وخت کې د الله یاد، خپل تلاوت، مونځ وغیره نه قضا کېږي. د ده په بدن باندې چې کوم لباس دی نو د ده عورت پکې نه ښکاري، جانګي نه یې چولي چې پنډی پکې ښکاري وغیره وغیره. د زنانو ناسته او زنانو سره لین دین دا پکې نه وي. نو کرکټ، ټینس وغیره دا ګیمونه جایز دي. یو خبره که چېرته پکې دغه نقصانات وو، مونځ لږ چې دا کوم خلک لوبې ته ناست دي، ولې دا خو یو بله خبره پکې کومه، دا خو د لوب غاړو خبره ده چې دې دپاره دا لوبه جایز ده. دا تماشګیرو دپاره خو تماشه بیخي حرامه ده. تماشګیرو دپاره تماشه بیخي حرامه ده. په خبره باندې پوهېږئ؟ ځکه چې ته ټي وي ته کښېنې، موبایل ته کښېنې، فیسبوک ته کښېنې، ډش ته کښېنې، سینما ته کښېنې او کرکټ والا ګورې، د دین یا د دنیا څه فایده دې کې شته؟ حاجي وایي شته پکې؟ جسم ته څه طاقت ملاویږي؟ قوت ملاویږي؟ نه کېږي. نو تماشا به هر صورت ناروا ده، به هر صورت چې په کوم وخت کې دا کرکټ والا ټول په جمع مونځ کوي، دغه وخت کې هم تماشا ناروا ده. دا تماشګیر چې ناست دي دا یې خو بیخي د سره جواز صورت شته نه. که کوم خلک وایي نو زما دا خبرې د جذباتو نه دي، نو هغه خلک دې ووایي چې د شریعت په روح کې کم روح سره دا جایز دي، مونږ دې پوهېږي. یو دویم نمبر دا محترمو، که شرعي نقصان پکې نو، لباسي پین شرټ نه دی او جنګې نه دی، مونځ ترې نه ځي، د دین نه غافله کېږي نه، نو دغه لوبې جایز دي په دې شرطونو سره. یو خو په نن صورت کې، په نن سبا ورځو کې د کرکټ د جواز هېڅ صورت نشته. زما دا خبره د خلک په جذباتو باندې نه حملوي، بیخي جایز نه دی، بیخي حرام دی. نن سبا خلک وایي چې په کومه حرام دی؟ ځکه چې ملکي سطح سره کوم نقصان صدن لذریعه د حرام کولې زه ولې کومه؟ صدن لذریعه. صدن لذریعه باندې زمونږه د فقهاو زرګونه مسایل بنا دي چې یو کار خپله جایز وي، خو د دې جایز کار اجازت که ته ورکې نو دې سره عوام په ناجایز کار کې مبتلا کېږي. دې وجه نه دا جایز کار هم ناجایز دی. نو محترمو، د کرکټ چې نن کوم صورتحال د ملکي سطح سره جوړ دی چې یو ملک او بل ملک، یو قومیت، بت پرستی او په دې کې جنګ جګړې، یو بل ته سپکې سپورې، حتی پکې یو بل ته لاس اچول، پکې زخمیتوب، وهل ټکول. نو زما د دې علماو ټولو نه دا درخواست دی چې هر عالم دې د عدم جواز فتوا ورکړي. په دې صورت کې هېڅ د جایزوالي صورت نشته په شریعت کې. کرکټ کوونکو دپاره هم کتونکو دپاره خو بیخي نشته. یو خو دا تاسو کرکټ که دلته کوئ په کلي کوڅه کې که نه، نو دغه نه ښیمه ښه جي، ملکي سطح سره درته ښیمه. که تاسو دا کرکټ کوئ او دغه ناجایز کارونو پکې نه نو ستاسو دپاره دا ګنټې نیمه لوبه جایز ده. خو دا ملکي سطح سره کوم ټیمونه درته ښیمه چې دا لکها روپۍ پې خرج کېږي، لکها روپۍ، او د دې د وجې نه ملکي سطح سره یو بت پرستي شروع ده، یو قومیت پرستي شروع ده چې شریعت کې هېڅ جواز نشته. نو محترمو، دغه کرکټ یاد ساتئ، زمونږ خپله غاړه خلاصول دي. که زمونږ په دې وینا څوک عمل نه کوي، ستاسو خپله خوښه ده، ګورئ یې، مونږ څوک په زور نشو منې کولی. خو ما درته ویل چې ناجایز کار دی، حرام دی. الله جل جلاله به درنه پوښتنه کوي. ګنټه دې تېره کړه، 2 ګنټې دې تېرې کړي، 3 دې تېرې کړي، دغه 3 ګنټې وخت ستا وخت نو، دا د الله تا سره امانت دی. ستا دا سترګې د الله تا سره امانت دی، بې ځایه دا استعمال شي. ستا غوږونه د الله امانت دی، بې ځایه استعمال شو. ستا ګوتې د الله امانت دی، بې ځایه استعمال شو. ستا دل او دماغ تا سره د الله امانت دی، بې ځایه استعمال شو. خدای به درنه پوښتنه کوي چې تا ته مې اندامونه درکړي، تا زما د حکم خلاف ولې استعمالول؟ درخواست دی محترمو، په دې کرکټ باندې هر مسلمان چې نه وي مسلمان یې، زړه کې هم د الله د دین یره شته، د خدای یره شته، د آخرت یره شته، د خدای د دین فکر که در سره وي، د دې مجلس نه تاسو په کرکټ باندې لعنت ووایي او د دې نه په خط وباسئ چې بالکل به موږ دا شی ګورو. نو یاره دا یو څه خبره ده، خو داسې لرګی راواله غونډس که پې ووایو پلاسټکي د ربړ شی هلته پروزي یا هلته پرېوتې یا دا لاسه شی شو. دا خو یو بله کیسه ده. د ذهني سکون دپاره
لوبه خو دې دپاره ذهني سکون میلو شي بدن ته لږه هغه فایده میلو شي نو ځکه شریعت د دې خبرې اجازت ورکوي خو دا نن چې کومې درجې او مقام ته رسېدلی شریعت کې د دې مقام نشته الله جل جلاله زموږ حفاظت ته نصیب وفرمایي